غرب غروبې لګولې په چړو په دغه ځان وای ولي یره موږ ته مشرانو داسې طریقه را روانه ده پته هم نشته که شرانو ته چې موږ د ځان ولي وو د خدای په عذاب اخته یو مولانا صاحب ډېره ښایسته خبره کوله وی ګوره بعضې کافر داسې پرشتو والی وو په جنگ بدر کې بعضې کافر داسې وو چې هغه انسانانو والی وو بعضې خلک داسې وو د انسان د لاسه وی د هغه دي چې خدای خپله ځان ته پرېښودي دي ځان په خپله وایي مغرب غروبې لګولې که ورته ووایي چې شربتونه نشته دا چاول او کیرونه نشته دا رسمي او رواجي خیراتونه نشته څه به وایي هو هماغه سبیلونه او شربتونه او دا یې لګولي دا طریقې کار نشته هماغه کسې په لګلې دا زموږ مشرانو کړي دي نو هلکه قرآن وی ولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر شیطانان را بلی دی لراغ عذاب ته چا د لمبو والا دی دا قرآن و سنت کی چرته دی نو چې ته ورته ویل راشئ د الله کتاب ته د خدای د کتاب او د پیغمبر د طریقې په مقابله کې به تا ته د خپل قام قبیلې د خپلو مشرانو د هغه طریقو چې دی نو تا ته خبره کوي د هود علیه السلام قوم هغه هم دکه خبره کوله ښه سیل قرآن کریم فرمایي قالوا اجئتنا لنعبد الله دوی ویل آیا ته موږ ته راغلی دی دپاره لنعبد الله وحده ښه موږ دې بس د یو خدای عبادت کوو دا موږ چې دا دومره نور نیولي دي دا دومره چې موږ نور نیولي دي چې دغه خبره وه چې کوم هغوی کوله د هود علیه السلام په مقابله او جواب کې نن هم همغه خلک دی چا د بادو ذمه دار ګرځولی دی بادو بابا ورته وایي بادو شهید ورته وایي چا د سرخو بادو ګرځولی دی چا د پخولي ګرځولی دی چا د اولاد ګرځولی دی چا د ودونو ګرځولی دی هسې دلته تاویږئ مړه چا د ودونو ګرځولی دی چا د مالونو دولتونو ګرځولی دی چا څه دپاره او چا څه دپاره نیولی دی یاره چا د سوري بابا دی او چا د سوري بابا دی چېرته کوکو بابا دی چېرته سایکلو بابا دی نومونه یې ملا هغه ایښودي دي چېرته لکۍ ابۍ ده نومونه یې ملا هغه ایښودي دي چې هغه چاته ویلی هم نشي نیکون کې دی او لکۍ ابۍ وایي دا قبر نه داسې دا کمسۍ غونته راویستې ده وایي دا د دې ابۍ هغه کمسۍ ده نو کمسۍ ابۍ په ځای ورته لکۍ ابۍ وایي نو چې بزرګه دې کړه او لکۍ دې ورپسې وتړله نو دا تا توهین ونه که حضرت جی بابا دی هغه پسې ګوره څنګه خبرې تړلې دي په سن 1965 کې وایي چې کله به انډیا بمباري کول او بمونه به یې ورول هغه به یې نیول لاندې دغه ته به یې غورځول سیند ته به یې غورځول دارنګې چې کوم دی نو وایي د 100 کالو بیړۍ راویستې دي دا هغه خبرې وي خلک په دې باندې روانو نو چې چا به ورته ویل چې دا نشته وا دا نازولي نه دي دې له الله اختیارات نه دي ورکړي ته لاګه توډېري بابا ته د من داني ذمه دار دی من دانا په چا راخي انسان ټول من چې چرته وینو دا ټول دانا به نو قرآن وایي چې هود علیه السلام ته چې کومه خبره کړې وه نن هم چې د الله د وحدانیت خبره کې او د الله د یووالي خبره کې د توحید مسله بیانې دکه جواب به تعالی هم درکېږي دا جواب ستام دی تعالی هم دکه جواب درکوي چې ښه مړه د قرآن کریم 12مه سپاره کې وایي که نه چې ښه موږ د ده د وجې نه خپل خدایان پرېږدو های های قرآن فرمای سورہ ہود کی اللہ د دې په نوم باندې سورت راستولې لري آیت نمبر 53 وګوره 12مه سپاره قرآن فرمای قالوا یا هود ما جئتنا ببینتین ویل هود علیہ السلام ته مونږ ته نه راغلی په یو واضح دلیل باندې نور دلیل درته څنګه ووایي
وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولکا او منگا ستا پا خبر بانی ستا پا بیان بانی ستا پا وینا بانی منگا پری خودن کی نیو خپل خدایانو لرا خپل طریقی منگ نپریدو خپل عبادتونا ستا دا وجن اس منگا دا پریدو نی پریدو وما نحن لك بمؤمنین منگ ستاڑو منونا خوگوری یاد ساتا کا صبریگی نا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا وری ٹکر بدر کی زمونگا دا خدایان مچیڑا ور سرگا وی نچیڑ ملنگانو سر مچیڑا یعنی خیرن دی ور سر چیڑا ما ندلتا وی الا تراک بعض آلہتنا بسوئن زمونگ بازی خدایان بگوره در تکار در کی داموی گوره پیرانو سرا او باباگانو سرا مچیلو تکار بدر کی تکاری ورکولو والا ذات سوک دے اغا اللہ دے نو دائی حود علیہ السلام تویلیو و نظر ما کان یعبدو آباؤنا منگ دی خدایان نور پریدو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین اللہ دی منگو تاسو دا قرآن و سنت تابدار کی